د کندهار ښاروالۍ مسؤلین وایي د ښار د 14مې او لومړۍ ناحیې ترمنځ یو وسلېدونکی سړک په اساسي ډول ورغول سو. د ښاروالۍ ویان سیف الله سیم وایي یاد سړک چې 650 متره اوږدوالی او نږدې 11 متره پلنوالی لري د 18 میلیونو افغانۍ په لګښت د 3 میاشتې په موده کې جوړ او ګټې اخیستنې ته وړاندې سو. د کندهار ښار د 14مې ناحیې او لومړۍ ناحیې ترمنځ موقعیت لري. د پیرو سالون له مخ څخه شروع کیږي، په زاړه کلي اردو کې تیریږي او د میرویس روغتون له سړک سره وصل کیږي. تقریبا 6.5 متره اوږدوالی او 1.5 متره پلنوالی لري. 3 میاشتې مخکې رغنیزې چارې پیل شوې، اوس تازه اعدادي د کریزي چارې پیل شوې چې د 2 ورځو په موده کې به ټول ساختماني چارې بشپړې شي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي. پر دې پروژه باندې تقریبا 18 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې دا د کندهار ښاروالۍ له انکشافي بودیجې څخه ورکول کیږي او په دې پروژه کې هر ورځ 80 تنه فني او غیر فني کارګرو ته د کار کولو زمینه برابره شوې وه. د سیمې اوسیدونکي او د دې لارې څخه تلونکي کسان د یاد سړک له رغېدو څخه خوښي څرګندوي او وایي د یاد سړک جوړېدل به ډېرې ترافیکي ستونزې حل او په سیمه کې ستا ګڼه ګوڼه کمه کړي. ډېر خوشحاله یو دغه څخه چې دغسې آبادیانې وشي او په ښار کې مثال له خبرې رش کم شي. ډېر خوشحاله یو دغه څخه دوړې به وي دوړې وو مثال چې موټرسایکل به تېر شوی هر سړی څه پسې ویل چې دا لار دوړې کوي مثال خلکو به دوړې ولاړې کړي. اوس الحمدلله ښه برابر شو، ډېر خدمت یې ورته کوي. الحمدلله موږ د اسلامي امارت څخه ډېر خوشحاله یو چې داسې سړکان جوړ کړي، داسې پروژې فعاله کړي. نور ځایونه وي خو دا سړک باندې ډېرې دوړې وي او دا چرۍ په روش کالو وړم کالو ډېرو د اوبو سره موږ ته تکلیف و. دا د کورو خلک به راوتل، په کورو به اوبه ننوتلې. نو اوس الحمدلله هېڅ مشکل نشته، سړکان یې برابر کړل، چرۍ یې برابرې کړلې. دا اوس چې څونه کسان دلته په کار باندې ځي نو خلک ډېر خوشحاله ځي. دلې زموږ کشران د نور د کلي د پیرکې د ښار اوسېدونکي ټوله په کار باندې اخته دي. د دې پروژې د کار پر مهال هره ورځ شاوخوا 80 تنه فني او غیر فني کارکوونکو ته د کار زمینه برابره شوې. د کندهار ښاروالۍ مسؤلین وایي د دې ترڅنګ په نورو روانو پروژو کې هم زیات شمېر کسانو ته د کار زمینې برابره شوي. هدایت الله صالح، امید رادیو، کندهار.